بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ویډیو بحث په دې دی چې د هغو کسانو چې احساساتي وړتیاوې ټیټې دي نښې نښانې کومې دي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو سره د دغو کسانو 15 نښې نښانې شریک کړم. اوله نښه دا دی چې دوی په هر شي کې دوی د شخصیت سره، دوی د کار سره، دوی د مسلک سره که موضوع تړلې وي او که تړلې نه وي په هغې کې به دی بحث کوي، په هغې کې به دی نظر ورکوي. دویمه خبره دا دی که دا تاسو سره په دفتر کې وي نو که 2 کاله هم تاسو سره کار کړی وي دته به د خپلو همکارانو نومونه زده نه وي. او یو شی چې ما احساس کړ کله چې ما پوهنتون کې درس ورکوه نو ځینې شاګردان به مې لیدل چې هغوی ته به د استاد نوم یاد نه و، در حال کې چې استاد به دوی سره یو سمستر مکمل پاتې شوی خو بیا به هم دوی ته د استاد نوم په یاد نه و. دریم دا خلک چې دی غوږ نه نیسي. څلورم دوی چې دی خبرې ډېرې زیاتې کوي، بې حده زیاتې خبرې کوي. که کوم مجلس برابر شو نو کوشش کوي د هغه مجلس ټول ګډونوالو توجه خپل طرف ته کړي او په هغه مجلس باندې تر اخره پورې باید چې پاتې شي حاکم پاتې شي. پنځمه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی په هر کار کې بل کس ملامتوي. که اوبه هم ترې چپه شي ده نه به چپه شوي خو ملامتیا به یې په بل چا باندې اچوي. او د ده زړه چې دی لکه چا خبره ده زړه د انتقاد لپاره تخنیکي. که زلزله وشي په دې کې به یو څوک ملامتوي، که موټر هم ټکر وکړ په هغې کې به غلطي به یې ده وي، لکه موټر ټکر کې به یې ده غلطي وي خو خپله پړه به نه مني. شپږمه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی به ډېر غمګین میوزیک اوري، داسې غمګین، داسې دردونکی میوزیک ته به یې غوږ نیولی وي او دا به یې دوی همیشنی عادت وي. کله هم چې دوی غوږونه ګوشي وباسي او غوږ ورته ونیسي نو بس یو غمګینه موسیقي به وي. اوومه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی له نورو سره همدردي نه ښیي، هېڅ همدردي نه ښیي. اتمه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی په یو وخت کې په 2 کارونو کې به مشغول وي. په کمپیوټر کې به هم کار کوي او زوی سره به هم خبرې کوي، په کمپیوټر کې به هم کار کوي، یو لاس به په کمپیوټر وي او بل کې به امضا کوي، په کمپیوټر کې به هم کار کوي او بیا به یې چې وي موبایل هم غوږ ته نیولی وي. نو دوی ملټي ټاسکینګ دي. ملټي ټاسکینګ خراب کار نه دی خو په هغه ډول سره چې دوی کوي دا چې دی خوندور نه دی او باید ورڅخه چې وشي ډډه وشي. نهمه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی په خپل غږ باندې کنټرول نه لري. دوی چې ښه خبره هم کوي ته به داسې فکر کوي چې جنګ دی چا سره، دی به یو چا څخه د حال احوال پوښتنه کوي خو هغه کس چې ده سره مخاطب دی هغه به داسې فکر کوي چې والا دی ماته په غوسې دی. لسمه ځانګړتیا دا دی چې دا خلک چې دي یو چا سره مشترک ټکی نشي پیدا کولی، یا که یو چا سره په نزاع کې برابر شو نو هغه سره هغه کامن ګراوند ته رسیدګي نشي کولی. 11مه ځانګړتیا دا دی چې دوی په ټیم کې کار نشي کولی. 12مه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی خپل هغه کاري اجراات په دفتر کې چې دي په کور کې چې دي هغه به یې بې خونده وي. لکه د پرفارمنس چې وګورئ نو داسې به نه وي چې سړی دی د هغه نه چې شوي راضي وي. 14مه ځانګړتیا دا ده چې دوی خپلې اړیکې تر ډېره له چا سره نشي پاللی. 3 میاشتې 4 میاشتې په 5 میاشتو کې ترې خرابی کېږي، کاله پورې لکه کیدای شي دی له چا سره خپلې اړیکې ونشي پاللی. 14مه ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی ناڅاپي اور اخلي، لکه ناڅاپي غوسه کېږي، ناڅاپي چیغې وهي، ناڅاپي چې دی روغ به وي لکه مخکې صحیح و، لکه یو ځل چې کله یو ساعت وروسته یې ګورې نو بس جذباتي شوی به وي، احساساتي شوی وي، په چیغو به سر وي، په زوره به خبرې کوي. که اول منزل کې وي په 4م منزل بره یې د غږ به اورېدل کېږي. آخري ځانګړتیا د دغو خلکو دا دی چې دوی نه پوهېږي چې دوی احساسات څه شی دي، لکه هغه خپل احساسات نه پېژني. دا دوی تر ټولو بده هغه دی هغه ځانګړتیا دی. تاسو چې دغه ویډیو تر دې دمه ولیدله نو 15 ځانګړتیاوې تاسو سره تشریح شولې. نو په دغو 15 ځانګړتیاوو کې تاسو وګورئ چې په دغو 15 ځانګړتیاوو څخه 5 کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي. نو د هغې اوس چې شه وکړئ هغه یادداشت کړئ او د هغې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ تر څو هغه د علم په رسولو کې واسطه شي.